پدې کې زمونږ سلف صحابه کرام تابعین ډېر زیات احتیاط به کوو چې عمل کې اتباع پیدا کی د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه، ځکه بغیر د دین نه قبليږي. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي دی قران کې چې دا څومره اطلاقات راغلي دي وعملوا الصالحات، دا قران کې ډېر زیات دا کلمه تکرار شوې ده چې ایمان راوړل او عمل صالح کړل. نو د دې عمل صالح نه مراد و ما وافق الكتاب والسنه، چې د کتاب او سنت مطابق دغه عمل وشي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف نه وي. د دې وجه نه صحابه او د رسول الله د طریقې ډیره پوښتنه کوله. عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ته مشکات هم دا روایت راغسه د نورو کتابونو کې مشته، و یو چا ورته سلام راوړ چې پلانې سړی پتا باندې وې سلام وې. نو عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته ویلا چې زما له خوا ورته سلام ونه وې، زه دغه سلام ته وعلیکم نه وایم او زما غوړه سلام ورته به ته ونه رسې. ولی فإني أخبرت أنه أحدث في الإسلام، وإذا خبر شوی ما چې هغه په اسلام کې څه نوې نوې پیښې را پیدا کړې دي، بدعات پیدا کړې دي، نوې طریقې پیدا کړې دي. نو اوس داغه سره زما سلام کلام باندې داغه سره به زما مقاطعي، ځکه هغه په دې پوهېده چې کوم عمل کې بدعات وي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه پکې موجود نه وي، دا څه قدر او اهمیت نه لري. د دې وجه نه په یو حدیث کې راغلی دی، دا هم مشکات او نورو کتابونو راخصه دی چې د اهل بدعونه هغه چا چې په دین کې بدعات پیدا کړی دي د هغوی نه الله جل جلاله نه نفلي عملونه قبلی او نه فرضي قبلی، دا به په هغوی باندې مردودي. او کله چې دا اهل بدع دا هم په یو حدیث کې راغلی دی د قیامت په ورځ حوض کوثر ته راشي، ځکه عام د مسلمانانو په ډله کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه به وپېژنم چې را روان به وي، بیا چې زه وګورم چې زمانه به وي مخونه واړولی شي وایي څه واپس به کړی شي، ما ته به نه را پرېږدي چې زه ورله اوبه ورکړم د حوض کوثر. نو زه به اواز وکړم چې دا خو زما ملګري دا را پرېږدی چې ما ته راشي، ولې م بند کړه؟ نو ما ته به جواب راکړی شي فإنک لا تدري ما احدثوا بعدک، تا ته پته نشته چې تا نه وروسته دوی څومره بدعات جوړ کړي په دین کې، نوې طریقې جوړې کړې وي، تا ته دا معلومات نشته خو الله ته خو شته. نو د هغه جرم په وجه دوی د حوض کوثر نه محرومیږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به وایي چې کله ما ته دا خبره وشي نو زه به وایم چې سحقا سحقا، دا انسانان دې هلاک شي، دا دې هلاک شي، ولې زما طریقه پرېښوده؟ نو د دې وجه نه زمونږ او ستاسو اصول دا دي د دنیوي معاملې کله چې بازار ته لاړ شو نو یو سودا چې کوو د هغې څو خبرو ډېر زیات خیال ساتو. اول ورځو چې یاره ښه شی وي، ښه شی وګورو، بدل شی نه وي، غلطه مارکه نه وي، نمبر 2 نه وي، او دویم دا چې ارزانه مې د بازار په نسبت. نو چې کله ښه شی موږ ته نه پیدا کېږي به یې څه تېرېږو ترې نه اخلو، وایي زه دلته نه الم بل ځای کې به والم، خو ردي شی نه اخلو. او که چېرته ردي شی هغه دوکاندار په دوکه کې پې تېرم کي او دی راوړي کور ته او پې خبر شي چې یاره دا خو یې ماله غلط شی را کړی دی، هغه به کور کې بېرته نه ساتي، بیا یې پسې ورړي چې ګوره تا ماله شی غلط را کړی، دا دې زه نه قبلوم، ماله مې پیسې بېرته راکړه. نو د دنیا په معامله کې موږ څومره احتیاط کوو، څومره کوشش کوو چې غلط شی د چا نه وانخلو، که وایخلو بېرته یې قبلو نو یې بېرته واخله. نو چې د الله د ذات سره معامله ده، د الله د دین خبره ده او عبادت الله ته سړی پیش کوي، نو دا به څومره د اهتمام وړ وي. دې کې باید سړی څومره ډېر تحقیق وکړي، څومره ډېره څېړنه وکړي چې صحیح هغه روغ شی ځان ته پیدا کړي. دا به سړی کوي. که یو سړی وایي چې زه خو نه پوهېږم په کتابونو باندې او علم را سره نشته، زه به څنګه وپېژنم؟ نو که مخکې دا خبره چا کوله نو کېدی شي یو څه معذور به وو. اوس الحمدلله عذرونه بالکل دار چا ختم شوي دي، که ملا دی، که امي دی، که مصروف دی او که مشغول دی او که وزګار دی، د ټولو ختم شوي دي. ځکه حق پرست علما معلوم دي چې چا درته ویله چې یاره دا د الله د رسول خبره ده بس همدقه قبوله که که نه،
خو چې چا درته د رسول لیبل په نشه لګولې د قرآن خبره نشو کولای ښکاره خبره ده چې دې کې څه پراټ شته که نه ښکاره ده خبره ده چې په دې کې یو څه مسله شته که نه ولې د الله د رسول ته نشي رسولی ولې د الله کتاب نه نشي ثابتولی که دا ملایم په دې کې درغلي ده او که دا کتاب هم په دې کې درغلي ده بس چا چې سپینه خبره کوله چې د الله خبره ده او د رسول الله خبره ده او په دلیل یې ته ثابته کړله که کتاب او کتاب نه والا که کیسټ د هغه کیسټ نه راواله که هغه منطقه کې خلک سړی پیژني یو څوک چې د چا سره ژوند کوي د هغې سره ناسته فاسته وي د هغه هر چا مزاج سړی پیژندی شي د هغې کذب و خیانت و صداقت و ایمانداري ټوله سړی پیژندی شي نو د دې وجې نه د دین په اخیستلو کې ډېر کوشش پکار دی بیا چې کله په دغسې د رسول الله اسلم د طریقې مطابق یو عمل ثابت وي او برابر وي نو بیا یو سبحان الله هم ډېره قیمتي ده په دې یو سبحان الله باندې مؤمن ته په جنت کې یوه ونه نالیږي الله اکبر استغفر الله په دې اذکارو باندې او یوه ونه چې ده هغه د قجوري وی تنې د سرو زرو ده او تنې د سپینو زرو ده او پاڼې او خوشې دای د سرو زرو دي په یو سبحان الله دومره قیمت الله ورکوي چې کله د سنت مطابق او کله چې د سنت مطابق نه د رسول الله علم د طریقې برابر نه نو بیا ډېر عملونه به هغه به الله ته قدر نه لري